عابد صاحب د تازه او نوي غزل نه پس ډېر خوندور غزلې واورو. اوس خپل ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري چې زمونږ د ادبي تنظیم اماراتو د پښتو ادبي او کلتوري تړون اماراتو صدر هم دی ښاغلي خالد خان اسرت صاحب چې ډېر ښه غزل او ډېر ښه ترنم هم وایي. هغه هم ډېر ښه سندره هم لیکي، ډېر ښه نظم هم لیکي. دا دوه زمونږ داسې ملګري دي چې په دوی موږ څومره فخر وکړو نو کم دی، بلکې صرف موږ نه ټوله پښتون قام د دوی د شاعري د ټول پښتون قام اساسه او عنعنه ده. ډېر په مینه ډېر په احترام ورته دا مایک د ښاغلي شمس القمر اندیش صاحب په دې شعر باندې ورکوم چې ماته تمغه د بادرۍ تړي خو شرط یې دا دی. ماته تمغه د بادرۍ تړي خو شرط یې دا دی چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایمه. څومره ښه شعر دی چې ماته تمغه د بادرۍ تړي خو شرط یې دا دی چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایمه او د مینې دشتې د موټر په پایو نه وهمه. د مینې دشتې د موټر په پایو نه وهمه، زه دغې سیل ته ستا د لارې مزل نه وایم. ډېر په مینه ډېر په احترام صدر صاحب ته مایک ورکوم، ښاغلی خالد خان اسرت صاحب. ډېره مننه. د هر څه اول خو ستاسو د ټولو د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې ډېر په قلاره مو زموږ دا مجلس واورېدلو او سرفراز ته هرکلی وایم. یو ځلې بیا په ترنم به راته یوه سندره هم په مخکې یو څو شعرونه دي. پوهېږم لکه اوس مې زندګۍ طرف ته بیایي، پوهېږم لکه اوس مې زندګۍ طرف ته بیایي، ستا مینه مې د ځان سره ځوانۍ طرف ته بیایي. او که هر څومره منکرو ما ستا حسن مسلمان کړم، که هر څومره منکرو ما ستا حسن مسلمان کړم، باغی باغی فکرونه مې خدای طرف ته بیایي. که هر څومره منکرو ما ستا حسن مسلمان کړم، باغی باغی فکرونه مې خدای طرف ته بیایي. او چینار چینار ځوانۍ دې یم د ګوتې نه نیولې، چینار چینار ځوانۍ دې یم د ګوتې نه نیولې، په پورته مې د ځان سره سپوږمۍ طرف ته بیایي. او پښتون جانان نزار شم خدا یو عادت پکې دی، پښتون جانان نزار شم خدا یو عادت پکې دی، وړې وړې خبرې دشمنۍ طرف ته بیایي. او ښه نیت د سړي سوری وي، نیت ښه لره خالده، ښه نیت د سړي سوری وي، نیت ښه لره خالده، بد نیت سړی په خپله تباهۍ طرف ته بیایي.